السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په افغانستان کې د زلزلې د وجې 1000 کسانو نه زیات کسان وفات شول. او دوستانو د زلزله په خوست په افغانستان کې یو ځای د یو صوبه ده د افغانستان ولا د هغه ځای نه شروع شوي. دوستانو په یو کور کې 15 ماشومان وفات شول. مکمل معلومات دوستانو په دې ویډیو کې وګورئ. آیا د ماشومانو مور څه وایي چې دا په کومې طریقې باندې وفات شول دوستانو، او په څه ټیم کې زلزله راغلی وه او د دې مدد چا وکړو. مکمل معلومات تر سره دوستانو په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې وه او بله ورځ په افغانستان کې ډیره شدید 6.1 سره زلزله شوې وه چې په هغې کې ډیر زیات نقصان شوی او د هغې نه بعد د طالبانو مشر هم ایمرجنسي په ملک کې نافذه کړې وه او دا خبرې کړې وه چې څومره کسانو ته هم نقصان رسیدلی دی د دوی به موږ پوره مرسته کوو او دوی ته به موږ هر قسمه چې څنګه قسمه تاوان د دوی شوی دی د دوی ته به مکمل تاوان ورکوو او د دوی ته به دوباره کورونه جوړوو، ځکه چې دا زموږ ذمہداري دی، ځکه چې زموږ افغانستان کې حکومت زموږ دی. او دوستانو نورو خلکو ته هم دا اطلاع کړې وه چې د چا سر هم نږدې واقع شوي وي نو د خلکو ته پکار دی چې د یو بل مدد وکړي او د یو بل خیال وساتي، ځکه چې ډیر زیات سخت وخت دی. په دې واقع کې د یو کور والا 4 ماشومان قتل شوي وو، وفات شوي وو. هغې کې د هغې مور ډیره زیاته جړې ده او ډیره زیاته خفه وه چې د هغې نه بعد د طالبانو مشر ورته دا خبره کړې ده چې دا د تعافات د الله د مخ نه وي او نور باقي چې څه قسمه خدمت وي هغه به موږ تاسو سره کوو. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ وي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.